د کونړ د دنګو غرونو اتل او شهزاده راغلي اوس د نړۍ د کرکټ راج کوي. نبی ته ما ویلې ته چمپیون ټرافي نه وروسته که ریټایر کېږې نو انشاءالله زه کوشش کوم چې د اول مقام زه ونیسم. په دې جام کې یو عجیب تحول راغی په عظمت عمرزي کې. د چا لاس و؟ جدیجا اوله ورځ وه زموږ ټیم سره نو هغې چې زما بیټینګ ولو د هغې نه وروسته یې ما ته مشوره راکړه چې ته کولی شي چې بیټینګ پوزیشن دې مخکې کړې. د کومو دوه لوبډلو ماتولو ډېر خوند درکړ؟ یوه خو استرالیا. د خپل کار او کارکردګۍ څخه راضي یې که بدلون ته اړتیا شته؟ هلکانو ته به ما داسې ګپ کې ویلی چې واده دې لپاره هم کومه چې زه قسمت مې کلاو شي چې مین اف د میچ واخلم خو الله دومره ورحمېد کال غوره لوبغاړی کوم. مجیب زدران پښتو ورښودله، هغه درس ته به ادامه ورکړي؟ که چېرته هغې وغوښتل چې پښتو زده کړي نو حتمن به ادامه ورکړو. د خوښې درې لوبغاړي مو څوک دي؟ اول خو زموږ ستوری راشد خان. له عظمت الله عمرزي سره ځانګړې مرکه سبا شپه 8 بجې له طلوع نیوز څخه.